پروفیسر ډاکټر زکیه خان چې د بانی درې وړې هسپتالې د ګایني ډپارټمنټ چې کوم دی هغې مشره د هغې سره د هغې ژوند د دې سپیشلیټي سوپر سپیشلیټي د ټولې باندې تفصیلا خبرې کړي پوښتنې دې نه کړي سوال جواب شو د ټول تفصیل مې خپل بیان کو میډم اول خو ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت وکړ. ثانک یو سو مچ تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی او ما ته مو موقع راکړه چې زه تاسو ته خپل باره کې لږ څه ووایم. اول راته د خپل تعلیم په اړه که ووایې تعلق مو اول کوم ځای دی چېرته پیدا شوی بیا مو تعلیم لومړی تعلیم چېرته وکړو بیا های ایجوکیشن لکه اول لرنه تفصیل. زما نوم پروفیسر ډاکټر زکیه خان دی او زه بیسیکلي د عظیم کلي سره نږدې یو کلی دی اګري کلي هغې کې یو توره کوټه کې زما پیدایش شوی دی او هغې نه بعد شروع 2-3 کالو کې موږ هلته عام ماشومانو غوندې موږ هلته لوبې کړي دي هر څه مو کړي دي او چې څنګه نور ماشومان دي خو هغې نه بعد زما د ابو دغه وشو سکالرشپ وشو امریکا ته زموږ تګ شو زموږ ټوله فیملي امریکا ته 2 کاله پورې موو شو. هلته ما لومړی نرسري او KG چې دی هلته شروع کړو هغې 2 کاله امریکا تعلیم ما ته دومره ډېره فایده راکړه چې زه تر میټریکه پورې تر MBBS پورې ما په هغې انګلیش زموږ دومره ښه شوه هغې بیسیک 2 کاله ایجوکیشن چې ما هغې په سر ډېرې بیا مزې وکړې لکه زما هغې سره پروفایل ډېر زیات ښه شو زما چې څومره لکه امتحانات و هغې زه به زما دا یقین دی چې لکه ما چې هلته کوم وخت تېر کو او خلکو سره مې تېر کو هغه ایجوکیشن چې و او هغه انګلیش لینګویج زموږ دومره سټرانګ شو چې ما په هغې باندې ډېر زیات ښه کیریر وساتلو. نو بیا چې دی موږ چې واپس شو نو زه د پېښور په یو نامي ګرامي سکول کې یونیورسټي ماډل سکول د هغې ټایم کې ډېر د ټاپ سکول و هغې کې ما د KG نه والا تر میټریکه پورې تھرو آؤٹ فرسٹ پوزیشن کې اور پوزیشن هولډر او ما هلته چې دی ایجوکیشن وکړو میټریک مې د هغې ځای نه وکړو. هغې نه بعد جناب کالج چې ټولو نه ښه کالج دی په پېښور کې هغې کې ما پري میډیکل FSC وکړله او هغې نه بعد خیبر میډیکل کالج کې زما خپل MBBS وکړو MBBS خیبر میډیکل کالج په 2007 کې ما هاوس جاب ختم کو چې په بیا ما ویلو چې زه به انشاءالله دا زما ډېر یو غټ ډریم و چې زه به خامخا ډاکټره جوړېږم چې ډاکټره نه شم بیا په خپلې خبر چې څه چل کېږي نو هغه ډاکټري خو ما خیبر میډیکل کالج کې وکړله. هغې نه بعد زما د ګاینکالوجي زما پرسنلي ډېر زیات شوق و ما وایي چې زه به خامخا لکه یو ګایني سپیشلیسټ جوړېږم لکه د چا فورس نه و په ما باندې دا زما خپل شوق و. نو هغې نه بعد ما چې څنګه اګزام ورکړو شکر الحمدلله د خدای فضل و ډېر زیات زما محنت و زما د مور پلار ډېر زیات دعاګانې او سپورټ و هغې سره زه زما اسلام دغه چې دی تعلیمي کیریر ډېر سموت روان و ما چېرته فیلیر نه وکتو زه چې دی که نه بیا ما په دغه کې سپیشلایزیشن ته زه ور انټر شوم خیبر ټیچینګ هاسپټل کې ما ګایني شعبې کې چې دی ما سپیشلایزیشن خپل په 4 کاله ټریننګ ښه سموتلی وکړو وتاوټ اني فیلیر ما څه فیلیر مې نه وکتو او زه چې دی دا پارټ 2 سپیشلایزیشن ډېر خلک ډېر اټمپټس کې پاتې شي په ما باندې د خدای ډېر خاص فضل و چې ما هر څه په خپل یو FCPS پارټ 1 او انټرمیډیټ او ریسرچ او ایوریثینګ سپیشلیټي دم په دغه کې د ګایني نه علاوه د ګایني نه بیا چې ما کله FCPS سپیشلایزیشن وکړو بیا زما ډېر زیات شوق و چې زه سوپر سپیشلیټي وکړم خو هغې ټایم کې موږ ته د سوپر سپیشلیټي څه خاص اپرچونیټي نه وه نو هغې دوران کې زما دغه وشو جاب وشو او 2012 کې زما پبلک سروس کمیشن په تھرو ایز ا میډیکل افیسر زه چونکې بنو سره زما تعلق و نو هغې کې دا دغه رول ریګولیشن و چې ته به خپل ډومیسایل ایریا ته ځې او 2 کاله پیریفري کې به ته ټایم تېروې داسې چې دی زه بنو ته رالم حالانکه بنو هغې نه مخکې موږ نه وو کتلی موږ ټول عمر پېښور کې پاتې شوي وو زموږ ایجوکیشن زموږ ټوله فیملي هلته شفټ شوې وه موږ کلي بیا پرېښو بیا بنو ته چې راغلی هغې وخت نه بیا اوسه بیا چې بنو ته رالم زما ریسک نور بیا ټول بنو کې لیکلی شوی دوی چې ما بنو کله کتلی نه و او نه مې سوچ کړی و چې زه به کله بنو ته میډم تاسو بیان کو تاسو تعلیم لومړی ابتدایي زده کړې اول په کلي کې د بنو ډومیل سره تعلق دی عظیم کلي بیا تاسو لاړئ په منځ کې مکمله شو امریکا ته او بیا د ټول وروستو تاسو سپیشلیټي په ګایني کې سوپر سپیشلیټي نن ماشاءالله تاسو درې وړه هسپتالونو چې کوم ګایني ډپارټمنټ دی د هغې هم هیډ یې دلته کال راته ووایې چې د ګایني خو
ډېر مونږ ګورو سم دا ډېر ناروغانو د ورځې څومره پیشنټ تاسو ډیل کوئ خپل کلینیک کې او بیا په هسپتال کې بلکې درې وړ هسپتالونه ته خو ډیل کوئ؟ نو زمونږ تقریبا چې دونه چې ملاو کې تقریبا 300 پورې مریضان چې د مونږ ډیلی بنیاد باندې ګورو چې هسپتال او کلینیک او لکه دا ټول چې سره ملاو کو په دې کې چې د ورځې تقریبا مونږ چې لکه زه چې ذاتي خپل کوم نو تر لسه پورې مونږ اپریشنونه کوو زه چې په خپل کوم هڅه خو زما سره پوره یو ټیم دی نو په ټیم کې زموږ په زنان هسپتال کې میرلی میرانشاه کرک او لکی دا ټول ایریا چې دی چې کوم خراب دا ټول فلو زموږ سایډ باندې دا نو د دې د وجه زموږ په هسپتال باندې ډېر زیات لوډ دی دغه زموږ په کلینیکونو د دغه پیشنټ د وجه ډېر زیات لوډ دی نو زموږ ټول ورځ ډېره بیزي تیره شي زما سره زما ټیم دی نو هغه ټیم هم چې ډېر مصروف ټایم تیروي او ډېر ښکلې کارکردګي کوي او دا ټول زما په سپرویژن کې کېږي دی ته څه مسله یي دی ته مریض کې مشکلات راشي دی نه پرې پوهېږي داسې اني ټایم د شپې په 3 بجې ماته کال وشي زه پسې لاړه شم ویې ګورم او شکر الحمدلله موږ ډېر ښه او ډېر سموث طریقې سره هر څه مینج کوو. د زنانو مسایل ته به راشو تاسو چونکې زنانه ډیل کوئ د ګاینې څومره مسایل دي داسې کامن چې مونږ ورته وایو چې د مسلې چې دي ماته چې ډېرې زیاتې ملاویږي یو خو دا دي ښځو کې بانج په نن سبا ډېر زیاتې چې دا بې اولادي خبره چې ماشومان یې نه کړي دا ډېره زیاته روانه ده او یو دا چې دي د دوی د خپله چې کومه ماهواري دې کې چې کومه ډسټربنس راشي او دوی سره دوی نشي کوپ کولی دغه مسلې مونږ سره ډېرې او بل دا دي دا دوه ډېرې کامن مسلې دي نه علاوه چې د حمل په دوران کې د دوی بلډ پریشر زیات شي شوګرونه زیات شي یا ډیلیوري وشي نه بعد دوی باندې وینه راماتېږي داسې قسم ته اپریشنونه یې مخکې شوي وي ورو ورو اپریشنونه ګرانېږي نو داسې قسم ته مریضان موږ سره ډېر راځي. د مسایلو څه وجوهات څه دي مطلب هغه ښځه چې سوچا کلیواله ده په غرونو کې ده نو هغه څنګه پوه شي یا د دې بنیادي وجوهات څه دي د مسایل دومره ولې راځي کومه وجه نه اصل کې زموږ په دې علاقې کې غربت ډېر زیات دی دوی په خپل ټایم باندې یو روغ ډاکټر ته ونه رسېږي چې دوی ته لکه اوس فار ایگزامپل یو مریض دی دغه حمل هم دی او بلډ پریشر ورسره زیاتېږي دوی تر اخره پورې دا پته نه لګي چې زموږ بلډ پریشر زیات دی چې اخر کې بالکل دوی ته جټکه ولګي څه مسله راشي نو موږ ته راشي نو بیا په ډېرو بدو حالاتو کې راشي سیم دغسې شوګر ورته ورلګېدلي دوی ته پته نه لګي ځکه چې دوی چیکاپونه کړي نه هغه کور کې نارمل هر څه کور کې مشران هم ورته چې دا ماشومان خو موږ هم پیدا کوو تاسو هم پیدا کوئ حالانکې اوس حالات ډېر زیات بدل دي هغې سره دا بې اولادي والا خبره خو چې دا موږ چې کله خپل زما خپل داسې تجربه لګي چې کوم د خوراکونه دي اوس ډېر زیات تبدیلي پکې راغلې د خوراکونه کې هغه اکسرسایز نشته دی مخکې به ښځو ډېر کارونه کول سوچا او نیچرل غذا به خوړله نو اوس ډېره کمي راغلې ده هغې د وجه دا ټول هارمونل امبیلنسز راشي نو هغې د وجه د بې اولادي دغه هم چې دی تکلیف هم ډېر زیات شوی دی. بې اولادي تاسو خبره وکړه نن سبا ډېرې چې زنانو ته دا مسلې شته او وجوهات مو تاسو بیان کړل چې خوراکونه او اکسرسایز باقاعده نشته د هغې هم تاسو اوس سپیشلیټي اخیستې ده نو د هغې علاج ډېره زما شورونه ډېره زیات خواهش و چې څرنګه زما د ډاکټري او بیا د ګاینکالوجست نه بعد ما ډېر زیات خواهش و چې زه زما د دغې شی یو سوپر سپیشلیټي وکړم هغې زه بیا ځې پسې ما چې د کورسونه وکړل ورکشاپس مې وکړل نو هغې دپاره چې کوم اوس په ټیسټ ټیوب کې بیبیز جوړېږي هغې مو سپیشلیټي راوړله او دغسې چې آی یو آی ورته وایي چې هغې کې مونږ د سړي چې کوم خلکو سړي کمزوري د هغې جراثیم کې چې کوم ښه جراثیم وي هغه ورته مونږ صفا کړو پکې ور واچو هغه اوس مونږ دلته خپل کلینیک کې کوو. بالکل ځینې ډېر تاسو خبره هم کوئ نرینه اولاد یې نه کېږي یا غواړي ډېر په شوق ټولې لوریانې وي نو هغې هم تاسو علاج تاسې راوړی دی نه داسې علاج شته دی خو فی الحال مونږ سره نشته دی چونکې هغې دپاره ډېر زیات ټیسټونه ګران ټیسټونه چې هغه بیا ډېر بهر ملک ته هغې چې مونږ کوم سپیسیمن هغه بهر ملک ته مونږ لیږو نو هغه فی الحال نشته میډیسن یې شته تاسو ورکوئ چې هغې چانسز بیا زیات بالکل داسې فارمز دي بیریز دي داسې شیزونه دي څه داسې دوایي ده چې هغې په ترو چې دی که نه چانسز یې خالي زیات وي او دا بل چې کومه ما طریقه درته وکړله د آی یو آی چې مونږ ورته وایو چې د سړو چې کوم ښکلي او تیز جراثیم په دې کې هم داسې طریقه شته دی چې یې سره یې چانس زیاتېږي
ٹھیک شه یو دا او د چانس نړۍ تاسو تجربه کړې دي دلته کامیابی دي او د ډیو پی پی تاسو او بالکل بالکل دا تجربه موږ سره کیږي دغه او دا شکر الحمدلله خیر رواني ان علاوه د ټیوبونه چې موږ ګورو چې بلاک دغه لپاره موږ سره لیپروسکوپي سہولت اویلیبل دی یو کیمرې اپریشن په کیمرې په ذریعہ موږ د ټیوبونه د چې کوم بچي د انډو ولا زینو د موږ ټول ګورو چې کی چرته مسله ده چې دا کم د 10 د 15 سال خلک اخذ چې کمی چې بچي نه کیږي نو موږ معلومات کو چې آیا د دې مسله چرته ده او بیا به دا څرنګه حل کیږي